د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د 1403 لمریز کال د مرغومي له لومړۍ بیا د کاپ تر 13 نیټې پورې د ترسره شوو فعالیتونو په اړه د اقتصادي معاونیت فعالیتونه او د هیوادوالو نظرونه تر سرلیک لاندې تحلیلي راپور چمتو او خپور کړ. د دې راپور موخه د خلکو نظرونو روښانتیا او هغو ته پاملرنه ده. دا تحلیلي راپور د لوګر التمور سیمنټو تولیدي فابریکې د تړون لاسلیک کېدل، د شاه او عروس بند ګټې اخیستنې ته سپارل، په افغانستان کې پانګونې ته بلنه تر سرلیک لاندې د نړیوال کنفرانس جوړېدل، سردار محمد داود خان روغتون کې د یو شمېر برخو ګټې اخیستنې ته سپارل، د قطر هیواد له رئیس الوزرا سره د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند لیدنه، د عزیزي ګروپ له لوري د سترو پروژو په پرانیست غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ګډون او ازبکستان ته د محترم ملا عبدالغني برادر اخوند 2 ورځنی رسمي سفر او دې ته ورته یو لړ نور موضوعات رانغاړي. د هغه موضوعات چې د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د هیواد د اقتصادي ودې او د غرض د هیواد د بیارغونې په خاطر ترسره کړي دي او دې ته ورته د نورو موضوعاتو د ترسره کېدو او عملي کېدو لپاره قوي هوډ لري. د دغو موضوعاتو په اړه په دولتي او خصوصي رسنیو او همداراز ټولنیزو شبکو کې هیوادوالو خپل نظرونه شریک کړي او د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دوی نظرونه د علمي معیارونو په نظر کې نیولو سره تحلیل ورسولي دي. د یادو موضوعاتو په اړه د هیوادوالو نظرونه پر مثبتو او منفي او وړاندیزونو ویشل شوي دي. د مثبتو او منفي نظرونو او وړاندیزونو مجموعي شمېر 24,490 دی چې له دې جملې 20,183 مثبت نظرونه دي چې د مجموعي شمېر 82% جوړوي. د منفي نظرونو شمېر بیا 3,315 ته رسیږي چې د مجموعي شمېر 14% جوړوي. همدا ډول د وړاندیزونو شمېر بیا 993 دی چې د مجموعي شمېر 4% جوړوي. د هیوادوالو د نظرونو د تحلیل ورزونې پایلې دا په ډاګه کوي چې هیوادوال د افغانستان اسلامي امارت له لوري په اقتصادي برخه کې له ترسره شوو کارونو څخه خوښ دي او په راتلونکي کې دې ته د ورته فعالیتونو د پراختیا غوښتنه کوي. دلته یې د بېلګې په ډول ځینو نظرونو ته اشاره کوو. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې څو چند کړم هر الویش